لا هم په جلال آباد کې یو شمېر داسې ډاکټران شته چې خپلو ناروغانو ته شفري نسخې لیکي تر څو له مشخص شوي درملتون څخه درمل ترلاسه کړي. دلته موږ له یو شمېر داسې هیوادوالو سره خبرې وکړې چې هغوی ساعتونه په درملو پسې ګرځېدلي خو په نورو درملتونونو کې نه دي پیدا کړي. په جلال آباد کې یو شمېر هیوادوال د ځینو ډاکټرانو له شفري نسخو شکایت کوي. وایي که نسخه یې په ډېرو درملتونونو وګرځوي خو هېڅوک پرې نه پوهېږي. کله چې کوم ډاکټر نسخه راکړي موږ ته نو د هغوی خپلې دواخانې هغه که نورو دواخانو ته څوک ویسي بل سړی پرې نه پوهېږي. خپله نسخه اخیستې د همغوی دواخانې نه علاوه بل سړی پرې نه پوهېږي. هغه دوا نه پېژني چې تا ته یې درکړي. خو ما سره خپله دا شوي. دغه هیوادوال زیاتوي یو شمېر ډاکټرانو له درملتونونو سره قرارداد کړی تر څو ناروغان هلته ورولېږي. په ننګرهار ولایت کې اکثریت ډاکټران ټول شفري نسخې کاروي. شفري نسخې په دې معنا باندې چې ټول په شفري شکل باندې هغه نسخو کې خطونه کوي یا هغه جنریک نومونه نه لیکي. کم یو چې د شرکت یا کمپنۍ هغه تجارتي نومونه دي هغه په دغه باندې لیکي. په ورته مهال د یو شمېر درملتونونو مسؤلینو له امید راډیو سره په خبرو کې له اسلامي امارت څخه وغوښتل چې د شفري او قلمي نسخو پر ځای د کمپیوټري رایج کړي. کمپیوټري شي دا خو بیا بهتره خبره ده او که چېرته واضح ولسي نو ارزي کې به لاسرسی خلک ترې وکړي چې واخیستل شي که نه دغه دوا او یا که داسې وشي که دغه نومونه جنریک نومونه ولیکل شي خپل هغه د دوا اصلي نومونه په دې بیا هر سړی پوهېږي چې ارزي کې ترلاسه کړي. نو دلته که شفري نسخې هغه نسخې چې ښه به دلته تا سره دوا یې خو پرې پوهېږو به موږ نه او داسې خط به یې لیکلی چې هغه به مجبور یم خپل ځای کې واخلي یا به هغه ټاکلي هدف ته یا به خپلې میینهخانې ته ورځي. نو شفري نسخې خو دغه معنا لري. په ننګرهار کې بیا د ګوتو په شمار داسې ډاکټران شته چې خپلې نسخې کمپیوټري لیکي تر څو ناروغان د درمل اخیستلو پر مهال له ستونزو سره مخ نه شي. چې نسخې چې ډېرې په لاس لیکل شوي دي هغه نه لوستل کېږي. یعنې کم درملتون والا چې وایي چې فرضاً چې زه یې لولم هغه اکثره موږ ته معلومات دي چې د یو قلم پر ځای بل قلم دوا ورکوي. فقط یا میلیګرام ته ګوري فرضاً 40 میلیګرامه د فکر کې دا به نو معدې اومیپرازول دي. هغه 40 میلیګرامه خو مختلفې دواګانې دي. زموږ د معلوماتو په اساس موږ فرضاً یو ناروغ ته ډایجسټین لیکلي فرضاً هغه 40 میلیګرام راځي نو ده ورته ډایجسټین ته لیکلي او که ډاجوکسین دي حتی د زړه دوا یې ورکړي د معدې پر ځای که همدارنګه معلوماتو په اساس او یا په کتابونو کې همدارنګه په معتبرو پاڼو کې یعنې په نړیواله سطحه د لاس لیکلو نقصو څخه چې هغه غلط لوستل کېږي حتی په زرګونه مړینې رامنځته شوي. له بلې لوري د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وایي د شفري نسخو د بندېدو په پار جدي هڅې روانې دي تر څو ټول ډاکټران د شفري او قلمي نسخو پر ځای کمپیوټري وکاروي. د 34 ولایتونو د نظارت مسؤلینو سره مو پر لیکه باندې مجلس ترسره کوي. هغوی ته مو سپارښتنه دا وکړه چې هغه څوک شفري نسخه لیکي د هغه څخه باید جدي نظارت وشي او روغتیایي مرکز یې د 7 ورځو لپاره وتړل شي. که چېرته تکرارا دغه روغتیایي مرکز بیا شفري نسخه لیکي یا قیدي نسخه لیکي او یا د خپل ځانګړي لابراتوار او درملتون ته څوک لیکي د هغوی بیا تر 2 میاشتو پورې روغتیایي مرکز تړل کېږي. موږ داسې معلومات هم ترلاسه کړي چې په ننګرهار کې ځینې ډاکټران د درملو له شرکتونو څخه په دې شرط فیصدي اخلي چې خپلو ناروغانو ته د همدې شرکت دوا زیاته ولیکي. ومو غوښتل چې په دې تړاو په ننګرهار کې له یو شمېر هغو روغتیا پالانو سره خبرې وکړو چې خپلو ناروغانو ته شفري نسخې لیکي خو دغو روغتیا پالانو له موږ سره په دغې تړاو له خبرو کولو ډډه وکړه. محمد عمران سرکوټوال، امید راډیو، جلال آباد.